صحت هغه دی چې بیماری نه راځي، خوشحالي هغه ده چې پریشانی نه راځي، او ژوند خو هغه دی چې بې مرګ نه راځي. دنیا ټول نظام دغه په لاس کې دی. وګوره د یخني راوستل، ګرمي راوستل، بارانونه کول، حالات بدلول، دا ټول د دې مالک الله دی او د دې خالق هم الله دی. او دا ټول کائنات مخلوقات دا پیدایش کې الله ته محتاج دي، دا په استعمال کې هم الله ته محتاج دي. دا زمونږ یقین دی چې اور سجدل کوي. ابراهیم علیه السلام یې داسې اور کې واچو چې هوا کې مرغۍ نه شو تېرېدی. الله پاک بری راس ورته وویل یا اوره سلامتۍ ولې څولې خورځي د اور په منځ کې نمروتین واچو او د جنت طعمونه یې پکې خوړل. داسې طاقت مالک دی. نبی علیه الصلاة والسلام د سلو تورو لاندې چا حفاظت وکړه؟ الله. موسی علیه السلام حفاظت چا وکړه؟ الله. فرعون په دریاب کې ډوب کو او موسی علیه السلام له الله پاک 12 لارې ورکړې. الله رب العزت فرمایي زه تاسې باندې امتحان کومه، تاسې ښایسته عمل څوک کوي. جنت به ملاویږي، ملک و مال باندې نه ملاویږي. دنیا چې کله الله پیدا کړي یو وخت د رحم په نظر ځان بګرځوي. الله رب العزت فرمایي څوک د مانه تنها دنیا غواړي، دنیا یې مقصد او مطلب یې څه ناڅه به ورکم، آخرت کې به هېڅ څه نه. دا دنیا یو زندګي خالي څکه ده، څکه. خو هغه حقیقي ژوند هغې دپاره دلته تېرې دي. الله رب العزت فرمایي تاسې پوره دین اسلام کې داخل شئ چې پوره کامیاب شئ. بل ځای کې فرمایي ای ایمان والو صحیح ایمان راوړئ. ګوره قبر له ګوره تک دی، تختې به در باندې کېدي، او د جهنم د کندو نه یوه کنده، یا د جنت د باغونو یو باغ. حدیث پاک کې راځي نبي علیه السلام یو ورځ ډېر غمجن او فکرمن و. الله پاک ورته جبرائیل علیه السلام راولېږو. جبرائیل علیه السلام ورته وویل چې الله پاک په تا سلام وایي او بعد سلام وایي چې زه تا غمجن ګورم. څه وجه ده؟ بلکې الله پاک د زړه په رازونو باندې پوه دی. اکرام او اعزاز دپاره دا خبره کوي. نبي علیه السلام وفرمیل ما سره د خپل امت غم دی چې زما د امت به د قیامت په ورځ څه حال وي. مسلمانانو په حق لکه د کفارو په حق نه، مسلمانانو په حق. ورته ویل راځه ما پسې. بنو سلمه یوه قبیله وه، هغې درې ته یې بوت یو قبر باندې وزر کش کړو. ورته ویل پاڅېږه د الله حکم سره. هغې نه یو انسان راوچت شو، سپین مخه چمک رڼا کوله او ویې ویلې الحمدلله او ویې ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. بېرته ورته ویلې په خپل حال شه، بېرته په خپل حال شو، لاړ بل قبر باندې وزر کش کړو. ورته ویلې پاڅېږه د الله حکم سره. هغې نه یو انسان راوچت شو، تک تور مخو، کږې وږې سترګې، او ویل به افسوس شرمندګي، افسوس شرمندګي. هغه ته یې ویلې بېرته په خپل حال شه، بېرته په خپل حال شو. جبرائیل علیه السلام نبي علیه السلام ته وویل چې ستا امتي په کوم حال کې مړ کېږي، په هغه حال کې به د قیامت په ورځ پاڅېږي. وایي چا چې د مرګ وخت کې کلمه نصیب شي، د مرګ سختي به ته لرې شي، مخ به یې روښانه شي، د خوشحالۍ مقام به ورته الله پاک وښیي. بل حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چا کلمه اخلاص سره وویله جنت کې به داخل شي. صحابو تپوس کوي د الله رسوله کلمې اخلاص څه دی؟ نبي علیه السلام فرمایي چې حرامو کارونه منیسي، پابندي غواړي الله، تقوا غواړي. څوک چې دنیا کې د الله نه وېرېدو آخرت یې راوپینوي. الله رب العزت فرمایي زه دوه یېرې په چا ځای کوم نو. څوک دنیا کې ما نه ونه یېرېدو آخرت لوی یېرې سره مخامخ کوم. او څوک چې د الله نه یېرېږي هغه به د مخلوق نه یېرېږي. څوک چې دنیا کې تقوا اختیار کړي الله نه وېرېږي، الله رب العزت فرمایي دنیا کې یو پاکیزه ژوند ورکوم، حلال رزق به ورکوم، او طرف نه به رزق ورکوم د سمجھ کې به هم نه راځي. الله رب العزت فرمایي زما متقي بنده سره څوک دشمني کوي زما جنگ ته دې تېر شي. تقوا دلته راشي، الله یې راشي، الله عظمت راشي، الله محبت راشي. مرګ وخت کې کلمه نصیب شي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چا د مرګ وخت کې کلمه نصیب شي، اول او آخر د کلمه نصیب شي، نو که 1000 کاله عمر دنیا کې تېر شوی یو ګناه مطالبه به نه کېږي. بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کلمې ویونکي باندې به نه قبر کې سیری راوپینوي، نه به د قیامت په ورځ سیری. ګویا هغه منظر زما مخکې دی چې دیو به د قبرونو راوچت شي، خاورې به د سر نه څنډي. وایي به ټول ثنا صفتونه هغه الله لري دي چې همیشه همیشه د موږ نه غم او تکلیف لرې کوو. قیامت داسې ورځ ده چې زوی به د پلار نه بېزاره وي، لور به د مور نه بېزاره وي، دوست به د دوست نه بېزاره وي، واسطه به نه قبلېږي، سوال به نه قبلېږي، فریاد به نه قبلېږي، جړا به نه قبلېږي.
قیامت په ورځ یو انسان عذاب کې راشي دا ټوله دنیا د ده شي دومره ورسره نور هم شي الله ته یې درخواست پیش کړي الله دا نه درخواست کې وخت خو ما د دې عذاب نه بچ کړه الله ته نه ده منظور شیطان یې راکړی دی الله رب العزت فرمایي شیطان په دشمنۍ ونیسه اوس دغه الله دلته راضي کول دي داسې ورځ چې ځمکه به د تنبیې وي او ټول انسانان نر او ښځه به الله حضور کې لغړ ولري لوڅ څنګه دنیا ته لوڅ راغلی داسې به لوڅ ولاړ خپله خوله به ورته راغونډېږي حضرت عایشې رضی عنها نبي علیه السلام ته ویلې د الله رسوله دا به شرم نه وي چې ښځه او نر لغړ ولاړي نبي علیه السلام ته وفرمیل ای عایشې هغه داسې ورځ نه ده چې څوک به چاته وګوري هر سړی به په خپل غم کې او سترګې به یې نیغې وي ښکته به کتلی نه شي داسې ورځ په چا را روانه ده مرګ سره حالات شروع مرګ سره یې د خوشحالۍ یا د پریشانۍ ایمان سره ویشي هدایت ویشي قیامت په ورځ به اول حساب کتاب د مانځه کېږي مونځ د چا روغ صحیح راوختو باقي عمل به یې صحیح راوخېږي مونځ یې بس راوختو ټول عمل به یې بس وي الله رب العزت فرمایي حدیث پاک کې راځي نبي علیه السلام فرمایي د مانځه په باره کې الله نه ویرېږئ مانځه په باره کې د الله نه ویرېږئ مانځه په باره کې د الله نه ویرېږئ الله حکم دی دا مونځ د انسان د ټولو نارواو بهي کارونو منې کوي دې باره کې نبي علیه السلام نه تپوس شو نبي علیه السلام وفرمیل د چا مونځ داسې وي نارواو بهي کارونو منې نه کړي دا اډوله د ده مونځ نه دی چا مونځ قایم که دین یې قایم که چا مونځ پرېښود ټول دین یې ونړ څوک چې پنځه وخته مونځ حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي الله پاک ارشاد دی چې ستا په امت مې پنځه مونځونه فرض کړو او دا مې خپل ځان سره وعده کړې څوک دا پنځه مونځونه په خپل وخت کې د ادا کولو اهتمام کوي په خپله ذمهواري به جنت ته نه باسم که داسې نه کوي په ما هېڅ ذمهواري نشته دی که خوښه مې شي وبه یې بخم که نه عذاب به ورکړم الله حکم دی دا مونځ انسان د ټولو نارواو بهي کارونو منې کوي دې باره کې نبي علیه السلام نه تپوس شو نبي علیه السلام وفرمیل د چا مونځ داسې وي نارواو بهي کارونو منې نه کړي دا اډوله د ده مونځ نه دی یو مونځ چا قضا کو د کور مال بچي هر څه لوټ شو په تش میدان پاتې یو مونځ چا قضا کو د جهنم په دروازه د ده نوم ولیکل شي او دې ته د تګ ضروري دی دا مونځ د علم په رڼا کې صحیح کول نبي علیه السلام صحابو ته فرمایي تاسو کې بهتر انسان هغه دی قرآن پاک یې زده کړي نورو ته یې ښیي قرآن پاک دنیا کې نور دی آخرت کې ذخیره ده څوک چې قرآن پاک سره محبت کوي قرآن پاک سره محبت الله سره محبت دی څوک چې مخې ته کېږي جنت ته به یې راکاږي څوک یې شاته وغورځوي جهنم ته به یې ګذار کړي قرآن پاک داسې شفیع دی چې د ده شفاعت قبول شوی دی دا جګړه کوونکی دی چې د ده جګړه منل شوې ده چا چې قرآن پاک کوي او تلاوت ولې کوي عمل پې کوي وایي کله چې دا انسان مړ شي دا قرآن پاک یو انسان په شکل راشي د ده د کفن او بدن ترمنځ شي کله چې دا مړی قبر کې کېږي نو دا مړی ورته وایي ته څوک یې دا ورته وایي دا قرآن پاک ما کلام یم چې کله به د ورو اواز سره لوستلم کله به د اوچت اواز سره لوستلم هېڅ غم مه کوه هېڅ فکر مه کوه تر څو چې مې جنت ته نیستلی نه زه به تا نه نه جدا کوي حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي انسانانو زړونو ته هم زنګ لګېږي لکه څنګه اوسپن ته د اوبو په لګېدو زنګ لګېږي صحابو تپوس کې د الله رسوله د دې د صفایي به څه طریقه نبي علیه السلام فرمیل د مرګ یادول او د قرآن پاک تلاوت کول